بسم الله الرحمن الرحیم. سمیع الله علم یم. قرنطین مو څنګه دی؟ لکه نن سبا تر ټولو هغه ډېر چې تاویږي راتاویږي کرونا دی او قرنطین دی. نو د دغه ویډیو په دویم برخه کې په دې باندې بحث کوو چې د پیسو سره د تعامل په بنسټ د خلکو ویش. موږ تقریبا شپږ قسم خلک لرو د پیسو سره د تعامل له مخې. یو ډله چې دی دې ته کمپلسیو سیور ویلی، لکه دوی چې دي اجباري بچت کوونکي دي. دوی چې دي 1 روپۍ چې هم چېرته پیدا کړي، 10 روپۍ پیدا کړي، دوی کوشش کوي چې پیسې چې شي کې وساتي، ځکه دوی په وړکتوب کې ډېرې بدې تجربې لیدلې دي. دوی د پلرونو، دوی د نیکونو کاروبارونو چې دي ورشکسته شوي دي، او هغه ورشکستګۍ د دې سبب شوي دي چې دوی د پیسو د کمښت سره مخامخ شي. نو دوی هڅه کوي چې پیسې چې دي وساتي. لکه دوی وایي چې پیسو ساتل د دې سبب کېږي چې ژوند چې شي، لکه تا ته په هغه بده ورځو کې، تا ته د قرنطین په ورځو کې پر درد وخوړل شي. دویم چې دی کمپلسیو سپینډر دی. دوی چې دی اجباري مصرفونکي دي. اجباري مصرفونکي دوی ته که $1,00,000 لاسه ورشي، که $10,000 لاسه ورشي، یعنې څومره پیسې چې لاسه ورشي، بس که سهار لاسته ورغللې تر مازدیګره پورې چې شی کوي بربادوي، مصرفوي. دوی په دې باور دي چې لکه څومره چې پیسې مصرفوي او هغومره تا هغه سټرس کمیږي، خوښي چې دی رامنځته کېږي. دوی خلکو ته تحفې اخلي، لکه بس په نوم کس یې ولیده چې بس دوی ورته تحفه روانه کړې وي، ځکه دوی وایي چې د تحفو اخیستلو سره چې دی رابطې جوړیږي. او بل دوی یو انتقاد هم کوي، وایي دغه نړۍ کې چې کله اقتصادي ورشکستګي رامنځته کېږي، د دغې اقتصادي ورشکستګۍ یو دلیل هم دا دی چې خلک پیسې نه مصرفوي. دوی په باور که خلک پیسې مصرف کړي، نو دغه مصرف د دې سبب کېږي چې پیسې په چلښت کې راشي او اقتصاد ورسره چې وکړي وده وکړي. دریمه ډله چې دی کمپلسیو منی میکر دی، اجباري پیسې جوړونکي دي. دوی چې دی بس ژوند ته یې شا کړی ده، لکه بس ژوند ته یې ویلی دی ګډ بای، نور زه او ته سره نه یو. ما یوازینی هدف چې دی هغه پیسې جوړول دی. سهار 5 بجې دفتر ته مثلا راځي، خپل کاروبار ته راځي، د شپې 10-11 بجو پورې هلته وي، فقط هغه خپل کور نه د یو هوټل په حیث استفاده کوي چې شپې راځي، ویده کېږي او بیرته سهار وختي ځي. دوی چې دی حتی هغه فیملي ریلیشنز چې دی یا په انډیوالانو دوستانو سره هم رابطې چې شی وي ډېر زیاتې کمزوري وي، ځکه دوی وایي چې خوښي په دې کې دی چې سړی ډېرې زیاتې پیسې پیدا کړي. او دوی چې دی یو قسم د ټولنې کې یو غم لري، لکه یو قسم محبوبیت هم لري. خلک وایي چې ولا دا ډېر زیات پورتلاشه سړی دی، هماغه خپل کاروبار ته یې کار ویلی دی. نو دا هم یوه ډله دی. د انډیفرنټ ټو منی یو بله ډله دی چې هغوی د پیسو په مقابل کې ډېر زیات بې تفاوته دي. او دغه ډله چې دی دا که موږ یې نومونه واخلو، دا معلمین دي، محققین دي، ډاکټران دي، دولتي مامورین دي. دوی د وړکتوب پر مهال چې دی ډېر زیاتې ستونزې نه دي لیدلې، ډېر هغه د پیسو کمښت سره نه دي مخامخ شوي. لکه دوی پلار چې وښه اقتصاد یې درلوده، هغه څه شی چې غوښتي دي هغه ورته رسېدلی دي. نو دوی د پیسو په مقابل کې یو قسم بې تفاوته دي. حتی دوی خپل دغه مالي مدیریت چې دی په کور کې خپلې کور والا ته سپاري، یا یو دریم کس ته سپاري چې والا دی ما پیسې چې شی کړه، ما ته یا وساته یا یې چې شی کړه، لکه مدیریت یې کړه. دوی کوم کار چې کوي هغه کار یو قسم چې دی لکه خوښ دی. بله ډله چې دی 5مه ډله هغه د واریر دی. دا تشویش لکه مشوش دی. دوی تشویش کوي د پیسو په مقابل کې. که دوی پیسې ولري په تشویش کې دي، که وی نه لري په تشویش کې، په دواړو. یعنې که پیسې ونه لري خو هغه خو معلومه ده چې سړی باید تشویش وکړي. دوی سره حتی جنجال دا دی چې پیسې ډېرې ولري بیا هم ورسره یو قسم په تشویش کوي. او آخري ډله چې دی هغه د ګامبلر دی. ګامبلر د قماربازانو ډله ورته ویلی شو. دوی چې دی د کمپلسیو منی میکر، یعنې د دغې دریمې ډلې او د کمپلسیو منی میکر او کمپلسیو سپینډر مرکب دی. دوی له یوه طرفه ډېر زیات کوشش کوي چې پیسې پیدا کړي. یو ځل چې پیدا کړلې بس بیا یې چې شی کوي غور ورته اچوي، یعنې مصرفوي. یوه طرف نه کوشش کوي چې پیسې پیدا کړي، ښې ډېرې شپه ورځ کار وکړي پیسې. یو ځل چې پیسې پیدا کړلې بیا یې چې دی لولپه کوي. دوی چې دی دغه
د پیسو په مصرف کې سخت غټ ریسکون اخلي. بل داسې دی چې دوی هغه یو قسم د پیسو د مصرف لپاره چې شوي ورخطا غوندې وي چې بس یاره څه رقم دغه پیسې مې چې په دغه یو میاشت کې یا یو کال کې پیدا کړي دي څنګه یې چې دی لکه والوځوم. او دوی بیکګراوند هم یو ځلې بیرته هغه دوی فامیلي بیکګراوند ته ورځي چې دوی د هغه پلرونو یا پخوا وخت کې چې دوی وړو چا ډېرې زیاتې پیسې نه دي ورکړې یا یې پیسې چې دی په مقابل کې دوی سره کنجوسي کړې دی، نو دوی هماغه وخت کې یو قسم خپل ذهن جوړ کړی و چې انډیواله یو ځلې پیسې لاسته راشي ولاکې بیا پرېږدم بیا به یې الوځوم. How to create happy flow of money. د خوښۍ راوستونکو پیسو دغه جریان چې دی دا څنګه رامنځته کېږي؟ ځینې لنډ هغه دي، ځینې یو څو قدمۍ دي چې زه یې تاسو سره شریکوم. یو دا دی چې ډونیټ مني، پیسې باید چې شي په خیرات ورکړل شي، په زکات کې ورکړل شي، صدقه یې وشي. او همدغه ورځې دي لکه رمضان چې دی یو له هغو بابرکتو میاشتو څخه دی چې سړی که 1 روپۍ ورکوي هغه په څو چنده باندې ورته ثواب ورکول کېږي، یوه په لاسو کې، یوه په شلو کې، یوه په 10 کې ورته چې کېږي اضعافا مضاعفه دی، یعنې څو چنده ورته ثواب ورکول کېږي. او همدغه ورځې دي چې موږ خپل هغه خیراتونه، زکاتونه، صدقې چې دی ورکو. او کله چې یو غریب سړي په مخ باندې هغه خوښي چې لیدل کېږي، هغه سړي هغه کس چې پیسې ورکوي هغه ته د یو داخلي سکون چې شي کېږي سبب ګرځي. دویمه خبره دا ده چې give money to your friends. give money to your friends مطلب دا دی چې کله چې مونږ مهاجر وو په پاکستان کې اوسېدلو، نو مونږ کابل کې کور نه درلوده او مونږ د مور یو هغه دا و لکه هغه یو خبره هم همدا وه چې په یوه شرط زه کابل ته ځم چې تاسو کور ولرئ. نو دلته مونږ کور نه درلوده، نو بیا همدغه دوستان ملګري وو چې یو چا $10 کومک وکړ، یو چا $2000 کومک وکړ، یو چا $3000 کومک وکړ. بالاخره د دې سبب شول چې مونږ د کابل کې چې واخیستلی شو، کور واخیستلی شو. give something extra کې هدف دا دی چې که د یو غریب سړي نه سړی سودا اخلي، نو هلته که مثلا هغه ټوله سودا چې دی هغه ګورې د غریبان چې په کراچیو باندې سودا خرڅوي یا چې دی مثلا د سړک په سر باندې سودا خرڅوي، دوی هدف هیڅکله میلیونر بودن نه دی چې میلیونران شي، دوی فقط خپل ژوند چلوي. نو حدیث شریف هم دی چې ښه صدقه هغه دی چې ته د یو غریب سړي نه په یو څه لوړ قیمت باندې سودا واخلي. که هغه مثلا 15 روپۍ کېږي 1 روپۍ ورکړه، که 1 روپۍ کېږي 10 روپۍ ورکړه. او بله خبره دا دی چې په کاروبار کې give something extra. مونږ په کسټمر سرویس کې وایو چې کسټمر سرویس هم همدا دی چې یو چا ته د هغه د توقع نه پورته خدمات یې رایه کړي. که مثلا هغه قلم غوښته، نو ته د قلم څنګ کې کتابچه هم ورته وړاندې کړي، یعنې قلم هم ورکړي او کتابچه هم ورکړي. او بله خبره دا ده چې buy from someone you like. د هغه چا نه باید خریداري وشي چې تا خوښېږي، لکه په هغه رستورانټ کې ډوډۍ وخوړل شي چې هغه تا خوښېږي، په هغه هوټل کې شپه تېره شي چې هغه تا خوښېږي، هغه دوکاندار نه سودا واخیستل شي چې لکه تا خوښېږي. هم د هغه د خوښۍ سبب ګرځي، هم تا د خوښۍ سبب ګرځي. لکه ته فکر کوي چې یاره ما پیسې چې دي غلط ځای ته لاړې نه. لکه د زیاترو کاروبارونو تر شاته یوه قصه وي، لکه شاته یو فلسفه وي. مثلا ځینې رستورانټس دي چې هغوی هماغه خوراک خدمات وړاندې کوي، خو دوی بیا څه شی کوي چې همدغه خپله ډوډۍ چې دی غریبانو ته، لکه هغه په قابونو کې، په غوریو کې پاکه صفا ډوډۍ چې دی هغه خوراک پاتې کېږي، او دوی دغه ټولوي بیا دا هره شپه چې دی غریبانو ته رسوي. هغه کسان چې شپې نهار ویده کېږي هغوی ته یې رسوي. نو اوس زیاتره خلک دغه ډول رستورانټونو ته یې دې لپاره ځي چې والا که زه دلته خوراک هم وکړم، یو پیسې هم ورکړم، دغه ما پیسې چې دي دا یو چاته یو غیر مستقیم چې شی رسیږي، یو خیر رسیږي. بله خبره دا ده چې send gift to your friends. دغه تحفه ورکول هم چې دي دا لکه خدای مې نه غلطوي نبوي سنتو کې راځي چې باید مسلمانان یو بل ته چې شی ورکړي، تحفې ورکړي، او دا تحفې د اړیکو د ټینګېدو یا د محبت د لا ډېرېدو چې شی کېږي سبب ګرځي. خو متوجه اوسئ چې دغه تحفې باید هغه د مدني قوانینو هغه برخه چې دی باید ناقصه نه کړي چې یا تر سوال لاندې رانه ولي چې
یو تلویزیون که یو دولتي مامور ته ورکوئ هغه په تحفې کې نه راځي، یا چې دی هغه ته طلایي تسبیح ورکوئ هغه په تحفې کې نه راځي چې هغه بیا رشوت خواته خبره وړي. نو اوس تاسو نه سوال دا دی چې تاسو په هغه 15 یا 6 کټګورۍ خلکو کې چې موږ ولوستل په کومې ډلې کې راځئ؟ کمپلسیو سیور یې، کمپلسیو سپینډر یې، منی میکر یې، ګامبلر یې، واریر یې، په کومې ډلې کې راځئ؟ زه خپله چې یم کمپلسیو منی میکینګ کې راځم. لکه ما ټول تلاش دا وي چې باید ډېر زیات کار وکړو تر څو ډېرې زیاتې څه وکړو لکه پیسې جوړې کړو. او دا قرنطین کیدای شي همدې سبب شوي چې موږ ډېره موده د کور فامیل د اعضاو نه لرې وو. اوس چې دی د قرنطین په موده کې له کور سره څه شو، یو قسم یو ځای شو او شناخت وکړو چې ته څوک یې زه څوک یم. کور اعضاو سره سړی یو ډول څه شي لکه هغه شناخت یې وشي. او بله خبره دا ده چې په دغه میاشتې کې مو څومره دغه فارموله چې دی تطبیق کړی دی. تاسو دغه خاطرې شریکول به ما د لا تشویق سبب وګرځي. ډېره زیاته مننه.